لمنه نیکې هیلې مې منې. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زما څخه زما نن یو ځل بیا غواړم تاسو ته یو ډېر په زړه پورې تخنیک دی ګوګل کروم تاسو ته وښیم. آیا کله دا ضرورت شوی دی چې تاسو وغواړئ یو مکمل ویب سایټ کې چې کوم معلومات پراته دي هغه مکمل ډول سره ډاونلوډ کړئ تر څو د هغو نه تاسو بیا وروسته وکولای شئ چې په افلاین ډول سره استفاده وکړئ. نو په همدغه ډول دغه ویډیو د موږ د همدغو لپاره ده چې تر څو پورې تاسو وکولای شئ یو ویب سایټ په مکمل ډول سره ډاونلوډ کړئ تر څو تاسو وکولای شئ په مختلفو موبایلونو کې له هغو څخه په افلاین ډول استفاده وکړئ. نو راځو پیل یې کوو. وګورئ موږ یو ویب سایټ راخلاص کړی دی. موږ غواړو د مثال په ډول سره دغه ویب سایټ په مکمل ډول سره ډاونلوډ کړو تر څو موږ ته د دغو کومه ډیټا یا کوم معلومات چې دي هغه موږ ته بیا په افلاین ډول سره اویلیبل وي تر څو پورې موږ د هغو نه استفاده وکړای شو. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو به د ټولو نه لومړی ګوګل کروم نوی اپډیټ کړی وي، سمه ده، ځکه په مخکونیو اپډیټو کې تر ډېره حده پورې دغه اپشن نه و موجود. نو کله چې تاسو مربوط ویب سایټ ته لاړئ صرف په تاسو ولاړ شئ په دغه باندې به کلیک وکړئ، سمه ده، دغه درې کوم ډاټونه چې دي وروسته به تاسو دغه هلته کوم دغه ټیک چې وینئ د ډاونلوډ مربوط په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ وګورئ موږ ته دلته په د ویب سایټ ډاونلوډېدل فایل کې مکمل ډول سره دغه ویب سایټ ډاونلوډېږي. په هغو کې که هر څومره ډیټا پراته وي هر څومره معلومات په هغو کې موجود وي بیا وروسته موږ چې کله غواړو له دغې ډیټا یا د دغو معلوماتو څخه چې په دغه ویب سایټ کې پراته دي ځای په ځای دي صرف موږ راځو بیا وروسته وګورئ ډاونلوډ ته راځو، په ډاونلوډ باندې کلیک او صرف په همدغو مربوطو آیکن باندې کلیک کړو تر څو پورې موږ ته بیرته دغه معلومات په افلاین ډول سره وښودل شي. سمه ده، د ویب سایټ ډاونلوډ کول روان دي، منتظر پاتې کیږو تر څو پورې دغه ویب سایټ په مکمل ډول سره ډاونلوډ شي. سمه ده، په همدغه ډول سره وګورئ کله چې ډاونلوډ شي دغه کوم آیکن چې تاسو ګورئ دلته به تاسو ته د ویب سایټ آیکن راشي او یا هم همدغه کوم د ویب سایټ کوم ادرس چې دی صرف په تاسو بیرته که غواړئ چې له دغه ویب سایټ څخه په افلاین ډول سره استفاده وکړئ صرف په دلته راځئ تاسو ډاونلوډز ته. کله چې ډاونلوډز باندې کلیک وکړه نو کله چې دا ډاونلوډ شي د موږ انټرنیټ یو څه ضعیفه دی نو په دې خاطر باندې کیدای شي یو څه وخت ونیسي. نو صرف په تاسو په مربوط آیکن باندې کلیک کړئ او تاسو ته به هغه ویب سایټ بیا وروسته په افلاین ډول سره د استفادې وړ وي. د مثال په ډول سره وګورئ موږ د مخکې څخه یو زه خپله ډیټا بندوم وګورئ موږ د مخکې څخه یو ویب سایټ ډاونلوډ کړی دی، زه غواړم تاسو ته هغه وښایم. وګورئ مثلا دغه کوم ویب سایټ چې دی ما مخکې ډاونلوډ کړی دی، اوس چې زه صرف په دو باندې کلیک کوم هلته زه کولی شم ټول معلومات وګورم او د هغو نه استفاده وکړم. په دغه ډول سره وګورئ د ما ډیټا د اوس لپاره بنده ده. وګورئ دغه ویب سایټ دی په افلاین ډول زه له دې نه استفاده کړم، ټول معلومات یې ماته د لاسرسي وړ دي. نو هر ویب سایټ چې تاسو وغواړئ په دغه ډول د هغو نه استفاده کړی شئ او هغه ډاونلوډولی شئ. وګورئ سمه ده، راځو یو قدم شاته بیرته ګرځو. وګورئ د موږ ویب سایټ هم ډاونلوډ شو. اوس چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم وګورئ دغو ټول معلومات چې کوم دي سره یې دغو تصویرونو چې کوم ډاونلوډ شوي دي ټول مکمل دغو نه موږ کولی شو استفاده وکړو. نو ځینې وخت ضرورت کېږي بالخصوص د پوهنتون محصلینو ته ځکه دغوی ته تر ډېر حده پورې د انټرنیټ لاسرسی نه وي نو نشي کولی چې دوی هر ځل لاړ شي یو ویب سایټ ته او دغو نه یو څوک معلومات راواخلي وروسته بیا ولاړ شي ځکه د انټرنیټ اکثره وخت لاسرسی ورته کم وي. نو په دې خاطر باندې تاسو کولی شئ له دغه تخنیک څخه استفاده وکړئ. نو خدای دې وکړي چې تاسو د دغه ویډیو څخه یو څه زده کړي وي، دغه ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. نو دغه وه د موږ نوې جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ، د خدای په امان.